کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارک فرمائی وی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک پا میاش دا روجی کی مکتی آوازو کچھ نزدی راشی او پا خپل مبارک پا منبر باندے کیناستا چی کلا دا منبر پا اول پوڑی باندے خپی خودلا آمین اویلے دویما پوڑی باندې آمین اویلی په دریما پوڑی باندې آمین اویلی کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارک فرمائی منگ وی نبی علیہ السلام مبارک نا پختن اکڑا چتاسو پخا نن نوڑان دے داسی وینا ندا کڑی چې د چا آواز اوریدل کیږي نه څوک خیرا کوي نه څوک دعا کوي تو آمین وای نبی علیہ السلام مبارک ورته وفرمایل ما ته جبریل علیہ السلام مبارک راغی ما ته ویلی هلاک دي شي هغه انسان چې په هغه باندې د روجي میاشت تېره شي خدا دے روجی میاش دے جنت تا داخل نکی یعنی دا مغفرت او نشی اگا انسان دے ہلاک شی دے دومرا کمزور دے دومرا بلید دے چه دل پارا پا دی روجی میاش کم بخششو نشو دے ہلاک شی ما ور باندے امینو ویلے پا دویم پوڑای باندے جبریل علیہ السلام فرمایل هلاک دي شي هغه انسان چې د چا د وړاندې ستاسو نوم واخیستل شي او دی ور باندې دی در باندې درود شریف ونوایي صلی الله علیه وسلم ونوایي دام درود دی ښه صلی الله علیه وسلم چې کله د مبارک نوم واخیستلی شو که نور درود نشو ویلی صلی اللہ علیہ وسلم او دے پا تاسو باندے درود اونوئی دے دا حلاک شی دمرا کمزور او بی عقل دے دمرا بی وفا دے چه تاسو ورطا طول عمر شپا و رز دے امت دے پارا خدمت او دعاگانی کردی دی او دوی در باندے درود او رحمت نرالیگی درم چې کله د یو انسان مور او پلار زاړه شي د سره مور او پلاری دي خو د ور سره نیکی و نکله خدمت و نکه مور او پلار د وجې نه دی جنت ته داخل نشو مغفرت ورته و نشو دی د هلاک شي ما ور باندې امین ویلی نو معززو په دې میاشت کې که څوک ګناه کوي نو هغه اجرونه ثوابونه برکات چې په دې میاشت کې دي دا به ورته نه حاصلیږي